پاکستانیان دغه پله باید په یو ګروپ واچي. تاسو باور کوئ په افغانستان کې زه دا طالب طرفداري نه کوم، طالبان سره زه جنګېدلی یم او داسې کوم هغه ورته نه لرم، مجبوریت نه لرم چې چاپلوسي ورته وکړم. دوی 50% که دوی جګړه کوله یا انفجارات کول 50% خپل پاکستان کول. دوی هم خپل ځان له خبر دغه ذبیح الله مجاهد نه پوښتنه وکړه، قسم دا خبر نه و. بس درز کابل کې به په ولایاتو کې به انفجار وشو، بېګناه کسان به پکې شهیدان شول. دا به اخواته یو بل ډپارټمنټ جوړ کړی وای، ایسا هلته به ټیم راولېږي، انفجار به یې وکړو. به خو څه د سایبر سیکیورټي خو نه وه چې چا ډبل چک کړی وی چې وولا دا رښتیا ذبیح الله مجاهد کړی ویل دي که نه دي ویلي. بس غږ به وشي، میډیا به ویل چې هو موږ ذبیح الله مجاهد نه خبر احوال واخیستو چې دا وایي طالبانو کړی دی. زه بیا هم وایم طالبانو ډېر بد هم کړي دي، ډېر بد هم کړي دي. جنګړي کې ورسره زه وم، طرفداري ورته نه کوم، ولې پاکستانیانو دغه شروع کړی و، دا یعنې 50% جګړه هغې مخته میده ټېله کوله. یعنې وروسته دوی خپله هم وایي، زه دې وروسته خبر شوی یم دې کسانو ته وایي چې تاسو لږ سره شروع وکړئ، لږ سره دغه وکړئ. یو ډپارټمنټ د میډیا هغه شروع شو، دغه څه ورته وایي د میډیا ډپارټمنټ چې ستاسو جوړ شي د دې جبهې یا یو شی چې تاسو لرئ، بیا موږ ته انفجارات او جنګونه ته موږ خپله کوو، تاسو فقط پله پې اخلئ. اوس خو مستقیم پاکستان نشي ویلی چې ما دا حمله کړې ده، خو باید په یو ګروپ باندې واچوي، ملامت یې کړي. یعنې داسې ګیمونه موږ سره ډېر کړي دي پاکستان، او دې لوبو ته باید متوجه اوسي. یعنې دښمن دې لوبو ته باید متوجه اوسي. تاسو باور کوئ ګوره هندوستان سره چې د دې جنګ شروع شو، صادقان دغه چې موږ غواړو دغه وکړو، موږ غواړو د افغانستان او د چین او د دې ترمنځ د سولې او د فلاني او فلانکي خبرې موږ غواړو وکړو. دې اصلا هدف دا چې افغانستان مصروف کړه، ځکه د دې هغه دوه طرفو نه تشویش دا ده چې موږ نه ساندویچ جوړ نشي که نه، دې خوا نه هندوستان شروع کړي، دې خوا نه افغانستان شروع کړي. دوی د دې نه یېرېدل، دوی غوښتل چې افغان مصروف کړه دې خوا ته، چې ماته شروع ونه کړي، چې خیبر پښتونخوا راونه نیسي، بېرته رانه دغه ونیسي، وزیرستان او بلوچستان دا رانه څوک ونیسي. دوی خو ډېر هوښیار او مکار خلک دي، دا داسې ګیم مخته وړي. نو دې شیانو ته باید متوجه اوسو، که د افغانستان تمامیت عریضي ته باید متوجه اوسو.